شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. قدرمنو ښوونکو او ښاغلو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. په زده کوونکو د خیالي ځایونو تشریح کول لکه په یوه غشي دوه ښکاره کولو په معنا دي او دا کار دوه ګټې لري، یعنې هم زده کوونکو ته په نقشو پوهېدل اسانه کوي او هم یې ژبني مهارتونو ته وده ورکوي. په نننۍ خپرونه کې به مو د همدغې چارې له پلي کولو او ښېګڼو خبر کړو. د یو کارپوه غږ دی چې زده کوونکو ته د خیالي ځایونو د تشریح کولو له ښېګڼو مو خبروي. کولای شي چې په دغه نقشو کې خیالي ځایونه نښه کړي او د هغه ځایو په هکله وغږیږي. په زده کوونکو د خیالي ځایونو د تشریح کولو عملي چاره به د سټډیو له ټولګي زده کړو. دا زموږ د ګروپ دی او د پغمان نقشه مو رسم کړی. که چیرې زده کوونکو ته په خیالي نقشو کې ځینې ځایونه په نښه کړی شي او بیا د هغو د تشریح کولو غوښتنه ورڅخه وشي، ښایي زده کوونکي په لومړي ځل دغه چاره لکه څنګه چې ښایي هغه ډول تشریح نشي کړی. دا په دې معنا نه چې هغوی یوازې په نقشو نه پوهیږي، بلکې د هغوی ژبني او نورو ته د ویلو مهارتونه هم کمزوري دي. نو د دې لپاره ښوونکو ته ښایي چې زده کوونکي په جوړو وویشي او هغوی ته دنده ورکړي د نقشې هغه برخې یا سیمې چې تشریح کول یې دوی ته اسانه وي هغه دې د ځان لپاره په نښه کړي. همداراز ښوونکي دې هغوی ته لارښوونه وکړي چې لومړی دې عمده او اساسي ځایونه او شکلونه تشریح کړي او بیا دې په تفصیل سره پرې خبرې وکړي. دغه مهال دې ښوونکي د زده کوونکو په هره جوړه د څارونکي او لارښوونکي په توګه وګرځي. له زده کوونکو سره د لا زیاتې مرستې لپاره کیدلی شي چې د پیل جمله په خپله ښوونکي هغوی ته ووایي. د بیلګې په توګه دغه نقشه موږ ته داسې یو کلی راښیي چې له درې خواوې یې په شنو ونو پوښلي غرونه راچاپېر دي. ختیځ لور ته یې د شنو او رڼو اوبو سیند بهیږي چې د لویدیځ په لور خپله لار لنډوي. د ښوونې او روزنې کارپوهان په زده کوونکو د خیالي ځایونو تشریح کول یوه ګټوره چاره بولي. دا دی په دې اړه مو د یو کارپوه ښاغلي محمد اسحاق نګارګر د مرکې اورېدو ته رابولو. داسې ده چې اول باید زده کوونکي په دې پوه شي چې څنګه جغرافیایي ماډلونه جوړ کړي. کله چې هغو ماډلونه جوړ کړي او د ماډلونو په اساس وروسته بیا نقشې جوړې کړي، په هغه صورت سره دوی کولی شي چې په دغه نقشو کې خیالي ځایونه نښه کړي او د هغه ځایو په هکله وغږیږي. په دې معنا چې مثلا زده کوونکي کولی شي چې دا خپله نقشه نورو شاګردانو ته تشریح کړي. نو دغه جغرافیایي مهارت د دې سبب هم ګرځېدای شي چې شاګردان هم د شیانو تشریح وکړي او هغه ولیکي او هم نورو ته نقل وکړي د خپلې تجربې په هکله. یعنې دغه دواړه بیلابیلې لیکنې کولی شي چې سره زده وکړي. په هر علم کې ژبه ډیره مهمه ده. که ته مثلا غواړې چې د فیزیک په هکله یو شی ولیکې بیا له لیکلو سره کار لري. که ته غواړې چې د جغرافیې په هکله یو څه ولیکې بیا د لیکلو سره کار لري. نو کله چې شاګردان دغه خپلې جغرافیایي تجربې نورو شاګردانو ته په اول کې ووایي او وروسته بیا ولیکي، د دوی هم د خبرې کولو مهارت ښه کېږي او هم د لیکلو مهارت ښه کېږي. نو ګورئ چې جغرافیه هم د دوی د خبرې کولو په وده کې ورسره مرسته کوي او هم د لیکلو په وده کې ورسره مرسته کوي. داسې ده چې که ښوونکي غواړي چې د دوی شاګردان په سمه توګه هغه د دوی مضمون زده کړي، لاره یې همدغې ده چې دوی ورته یو تجربوي میتود ولري چې په هغه کې شاګردان په خپله فعالیت وکړي. کله چې شاګردان په خپله فعالیت کې او د خپل فعالیت په اساس یو څه کشف کړي، هغه هیڅکله د دوی نه هیریږي. نو د یو مؤثر تدریس دپاره دا ضروري ده چې تدریس تجربي جنبه ولري، شاګردان عملاً کار وکړي. د ښاغلي محمد اسحاق نګارګر په وینا د خیالي ځایونو د تشریح کولو لپاره دې په زده کوونکو موډلونه او نقشې جوړې کړي او بیا دې په همدغو نقشو کې ځینې ځایونه د تشریح کولو لپاره هغوی ته په نښه کړي او هغه دې نورو ته تشریح کړي چې دغه چاره د زده کوونکو د خبرې کولو
لیکلو او جغرافیې د زده کړې د مهارت په برخه کې ګټوره تمامیږي. نوموړي دا هم وویل چې په دې سره زده کوونکي عملاً په لوست کې برخه اخلي او دغه لوست بیا د تل دپاره د دوی په یاد پاتې کیږي. زده کوونکي دې د خیالي ځایونو په اړه د تشریح د لیکلو پر مهال خپلې لیکنې خپلو نورو ټولګیوالو ته وروښيي. د ستونزو د هواري او د تېروتنو د سمولو لپاره دې له هغوی مرسته وغواړي. او په پای کې د ښوونکي په زده کوونکو خپلې لیکنې ولولي او د هغوی لیکنې د له هغو نقشو او یا سیمو سره چې دوی یې په اړه لیکنه کړې پرتله کړي چې آیا د دوی لیکنه اړونده سیمه راپېژندلی شي او که څنګه. خوږو اوریدونکو، اوس به د همدغې چارې د لوست عملي بیلګه د سټډیو په ټولګي کې واورو. کورنۍ دنده مو راوړې ده که نه؟ هو راوړې مې ده ښوونکي صاحب. هو دا د ښوونکي صاحب. تاسو ټولو راوړې؟ دا زموږ د ګروپ ده او د پغمان نقشه مو رسم کړی. واخله ښوونکي صاحب، موږ ته ټول ښه رسم کړی. دا رسم د چا دی؟ زموږ ده. تاسو ټولو ښه رسم کړی، خو د ځواکمن دوی رسم ډېر ښایسته دی. ولې ښوونکي صاحب؟ ځکه چې ونې ښې رسم کړی او د پغمان سړک ته یې تور رنګ هم ورکړی او تاسو دغه کار نه دی کړی. ښه ښوونکي صاحب. د دې لپاره چې ښه وپوهیږئ چې د یو ځای خیالي رسمول څه ډول وي، نو ما هم د تاسو لپاره د پغمان د درې یوه نقشه رسمه کړې ده او دا دی په توره دړه یې راځړوم. زرغونې څومره ښایسته رسم دی. په رښتیا ته ګوره دا ونې او کورونه یې څه رسم کړي دي. له دغه رسم وړاندې څه لیکلی؟ هر وخت مو چې نقشه رسموله همداسې به یې رسموئ. وپوهېدئ؟ هو ښوونکي صاحب. دا دی وګورئ، لکه په همدغه نقشه کې چې سړک له میرویس میدان نه پیل شوی، د لویدیځ په خوا غځېدلی، بیا طاق ظفر دی، ورپسې هوټل او بیا ښي لور ته بالاحصار دی او همداسې نور ځایونه چې د هر ځای نوم مې هم ورسره لیکلی دی. ومو لیدل؟ هو ښوونکي صاحب. اوس نو تاسو سره جوړه شئ. کاروانه ته، ځواکمن او یرغل، هیلې لورې، غیرته، ته له چا سره یې؟ ته له مینې سره. کینه او همداسې ټول سره جوړه شي. اوس تاسې ټولې جوړې به یو کار کوئ. څه کار؟ همدغه مشهور ځایونه لکه طاق ظفر، باغ، هوټل، بالاحصار او داسې نور لست کړئ. ښه، او په اړه یې فکر وکړئ، خبرې پرې وکړئ چې دا څه ډول ځایونه وي او د سفر په وخت به هلته څه کوئ. څه به کوو؟ زه خو نه پوهېږم. د ساري په توګه تاسې فکر وکړئ چې همدا اوس له میرویس میدان نه ځئ او همدغه مشهور ځایونه چې په نښه کړي مو دي هلته ورسېږئ. تشریح کړئ چې هلته څه دي او څه کوئ. پوه شوئ؟ او ښوونکي صاحب. نو د دې لپاره 15 دقیقې وخت لرئ. په خپلو جوړو کې فکر پرې وکړئ او بیا یې ولیکئ. ښه صاحب. خلاص مو کړ؟ هو ښوونکي صاحب. اوس مو نو ټول خپل کاغذونه نورو جوړو ته وښایئ چې تاسو څه لیکلي دي. سمه ده. اوس نو وګورئ چې له میرویس میدانه تر پغمان پورې سم لیکل شوی، یعنی کوم ځایونه چې تاسې مخکې ولیکل او په نقشه کې مو ښودلي وو تشریح کړي مو دي که نه؟ پاڼه دې راکړه. پغمان خو ولایت نه ده. دا ولیکه پغمان ولسوالي. غلطي پکې وه که نه؟ پیدا مو کړل چې څه تېروتنې درلودې او باید څه ډول لیکل شوی وای؟ هو پیدا مو کړې. ښه، اوس به نو لومړی زرغونه وایي چې څه تېروتنې لرلې. ما د ملالۍ لیکنه ولوستله. غلطي پکې وه که نه؟ هو هغې لیکلي وو د پغمان ولایت او پغمان ولایت نه دی، ولسوالي ده. رښتیا دا خو ډېر ښه ټکي ته متوجه شوې یې. رښتیا وایي ملالۍ، پغمان ولایت نه دی، ولسوالي ده او د کابل ولایت مربوط دی. وپوهېدې ملالۍ ګلې؟ هو ښوونکي صاحب. اوس مو نو خپلې پاڼې یو له بل څخه بیرته واخلئ. اوس به مو له لیکلې کیسې او تشریحات له هر ګروپ څخه یو کس وایي. تی ووایه وړانګې ګلې. موږ چې له میرویس میدانه سفر پیل کړ، لومړی باغ ته ورسېدو. هلته مو میوې، ونې او ګلان ولیدل. ډېر ښه ښکارېدل. ډېر ښه. اوس به نو له دغه ځایه وروسته د زرغونې دوی ګروپ وایي. زرغونې لوره تی ووایه. موږ له باغ څخه وروسته طاق ظفر ته لاړو. هغه ډېر ښایسته ښکارېده. هو زرغونې، خو له طاق ظفر وروسته به یې د ځواکمن دوی ګروپ وایي. موږ بالاحصار ته وختو چې د کابل ټول ښار ترې ښکارېده. ووایه مینې،
چې تاسو څه ډول لیکلی؟ له بالایسه وروسته هوټل ته لاړو. بهرنی میلمستون یې هم درلود او د سړک غاړې ته چې لاړو هلته مو یوه ویاله ولیده او لاس او مخ مو پرې ومینځل. ډېر ښه. بیا مو نو څه وکړل؟ بیا وروسته بیرته میرویس میدان ته راغلو. ښه. اوس پوه شوئ چې په نقشو کې ځینې ځایونه څه ول تشریح کېدلی شي؟ هو ښوونکي صاحب. د سټډیو د ټولګي ښوونکي په پیل کې د زده کوونکو هغه نقشې چې په کورونو کې جوړې کړې وي وارزولې. بیا یې د همدغو نقشو د تشریح د لیکلو لپاره هغوی په 2 کسیزو جوړو وویشل. همداراز یې هغوی ته وویل چې خپلې لیکنې نورو ټولګیوالو ته وښیي او د تېروتنو په سمولو کې یو له بل سره مرسته وکړي. په پای کې یې په زده کوونکو خپلې لیکنې ولوستلې. ښوونکو ته ښایي چې د دې لوست څخه خپلو زده کوونکو ته د اجتماعاتو په تدریس کې کار واخلي. خوږو اوریدونکو، د خیالي ځایونو د تشریح کولو په اړه زموږ ځانګړې خپرونه چې ما د لفرو زیرک او زما ملګري میرویس امیني درته وړاندې کړه په څو راتلونکو شیبو کې پای ته رسیږي. سبانۍ خپرونه مو د میکروبونو په وسیله د ناروغیو د خپرېدو په اړه درته خوښه کړي او بله اونۍ دا ورځ به د جغرافیایي اصطلاحاتو په اړه خپرونه درته وړاندې کړو. نو له در سره په همدې ځای مخه کوو. ښاغلي او ویاړلي اوسئ. هغه چې پوه شو د خدای په ښو شو، له شو چې پوه شو، له شو چې